همی دروازه تورخم مسدود میشد، یک بوجیارد که مثلا 1000 افغانی قیمت می داشت. یو زمونږ د مین مشکل چې پاتې ده دغه خامو موادو پاکستان مونږ باندې لږ غونې داسې نازونه کوي او نازونه کوي، کموالی کوي. کنې ماشینونه ټول الحمدلله کاري. خدا شکر الحمدلله. ولاکه یا یغې دروازې تاثیر کړی یا یې دغې کړی یا یې عمران شاه کړی، چلیږو شکر الحمدلله. کابل ولایت د مسعود ولسوالۍ یم. د لوګاري کابل ده. کابل ده. نو بیا نو غږ په وکړه ورته که دال مال دی ورور هغه خپله خوره د موږ نه دي په کار. و دال خو اوس موږ ته ډپیم ډېر راکوي، هغه هم بس دي. دروازه ته بگو قایم کو بیادر کسی برای توان نمیکنه. بیننده های نازنین و گرامی و قابل قدر، بازم خوش آمدید به شما میگیم. و اینجا برای یک دکاندار، کسی که فروشنده برنج، روغن، ارد و همین خوراک کباب است، نمک، کلی چیزا دیگه اینجا فروخته میشه. یکی پیشتر به شما یادآوری کردیم که در مرز تورخم، دروازه تورخم مسدود است. امروز تقریبا روز 12 13 میشه است که همین تو بس مسدود مانده. چی تاثیرات منفی را سر مواد خوراکی مثلا دیگه اجناسی که ما از پاکستان وارد میکردیم چی تاثیرات منفی را گذاشتن؟ سلام بیادر، خوش آمدید. علیکم بیادر، بخیر هستین؟ قربانتان ممنون. خدا معرفی بکنین بیادر. یک از دکاندارای مندهی کنه شیر محمد هستم. بسیار خوب شیر محمد خان، خوش آمدی عزیزم. شیر محمد خان، سابق کمی دروازه تورخم مسدود میشد، یک بوجیارد که مثلا 1000 افغانی قیمت می داشت با 5000 بالا میرفت. اوقات بلند میشد، آرد اوقات از پاکستان می آمد، کلی چیز از پاکستان می آمد. حالی این مرز سونی مزار جور شده، حال کلش از سونی مزار میه. خب یک بوره از پاکستان میه، یک بوره از پاکستان میه، بوره از پاکستان میه، یک همین رای روغن است از پاکستان. خب چقدر تاثیر گذاشته؟ در بوره در سری 40 روپیه تاثیر کشیده. این خود دیگه 2% هم نشد. یک در روغن دیگه اوت بلند نرفته. روغن و بوره دیگه بلند نرفته. نه، دست روغن یک 10 روپیه 20 روپیه بلند رفته زیاف نه. دیگه مولا دیگه کلش در جای خود است. بیخی هم تو نرمال. دیگه چیزا اوت بلند نرفته. اسلامی امارات خالی یک مرز امرای چینم جور کرد نه؟ یک سوال چیز نشده. خب افتتاح میگه چی میگه او دوال نشده. اگر مثل از این دیگه سرحدات هم امرای همی همسایه کشورها که هستن بالخصوص آسیایی میانه، اگر سرحدات زیاد کنیم ان شاء الله که بیخی هم از این احتیاجی دیگه خلاص میشیم. از پاکستان بخیر خلاص میشیم. پاکستان مستقیم گفتی که از پاکستان بخیر خلاص میشیم. نه، پاکستان زیاد ضربه زده نه افغانستانه. چرا در وقتی که خوراک ترمو میشه مردم خرج زمستانی بسته خود میبره. این فرد دروازه را بسته میکرد در وقت کرزای و اشفانی. یک بوجارد میبود 1400، این میشد 2000. سر صدای خریدار برو میشد. بله. حالا این باز یک 15 روز در روز بستهش میکرد، بعد از او باز اعلام میکرد. پس حالی راه ترکمنستان است، راه ایران است، یا باز این کار نمیکنه. خب سر صدا میکنه، مال تجارت غرض نمیته. این آدم سر صدا رو قریب دولت میکرد، راه تجارت بند میکرد. این چی فایده؟ امی راخو علی مسدود است. چی تقاضای داره در مورد ساخت و ساز دیگه بنادر از دولت موجوده؟ دولت ما میخوایم این رو بخی بند کنه، یک راه دیگر را در ما جور کنه. قری ایران بگیره، قری چین بگیره، قری هندوستان بگیره، بوره داره. یعنی کشورهایی که همین مال چیز داره در افغانستان کارش میشه، قری اون کشورها بگیره. دیگه از این دیگه صرف نظر دیگه این آدم دیگه خوگر است دیگه، ما و شما نمیشه. تشکر. چای میخوریم. قربان. خو ګولې دونکو په تعقیب مې اوسئ.
دننه بدون د خوراکي توکو نه چې مخکې به دغه اجناس له پاکستانه راواردېدله یا د نورو ګاونډي ممالکو نه البته اوس خپل داخلي تولیدات لرو که د غلې دانې په برخه کې هم په داخلي تولیداتو باندې تمرکز وشي او زراعت ته توجه وشي انشاءالله الرحمن بله ورځ به په شکل د اشکالو د هغې محتاجین هم په کامل شکل باندې خلاص شو امید شته د دغې د جملې نه د کابل د منډۍ د یوه ټیوال سره لنډه مرکه لرم سلام وروره که زموږ لیدونکو ته ځان وپېژنئ احمد مسعود عرب یم د کابل دکاندار ډېر ښه د کابل په زړه کې دکاندار یې کابل منډۍ کې کابل منډۍ په زړه کې دکاندار یم ډېر ښه طلبات چې ګرانه وروره دغه کوم اجناس چې تاسو سره اوس موجود دي داخلي تولیدات دي که خارجي دي دا شیان چې کوم ده ټول دا خو خارجي تولیدات ده بیا مونږ تاسو دا چې هغه چې این اوس پلاسکو مالونه هغه بیا د افغانستان خپل تولیدات ده اوس شکر الحمدلله اوس ډېرې کارخانې جوړ شوې بیا دا زموږ خپل کارخانه ده نو څو کاله کېږي چې تاسو په دې پیړ کې اخته یاستئ خیر مونږ زما خپله لکه د پلانو هغوی خو ډېر وخت شوی او ما خپله 13 کاله وشو منظور زما یو بل شی دی دا اجناس مخکې له پاکستانه راتلل بله اوس داخلي تولیدات زموږ د خپل وطن د تورخم دروازه چې به بنده شو دې جنسونو به یو ورخیز وهه اوس څومره فرق خو ډېر کړی اوس شکر الحمدلله دا چې خپله په کابل کې جوړیږي زموږ مشکلات د کرایه مشکلات دا ټول حل شوی خو یو زموږ د مین مشکل چې پاتې ده دغه خامو موادو پاکستان موږ باندې لږ غونې داسې نازونه کوي کموالی کوي کنې ماشینونه ټول الحمدلله کاریګر خپل افغانان ده خپل تولیدات ده ټول یعنی ټول انشاءالله بس بندوبست شوی ده ټول ناز خو بیا موږ منلی خو کاشکې چې ښایست خو خدای ورکړی اختیار چې همداسې خو څه وکړو نو اوس خو هغوی ته مونږ بند پاتې یو خیر انشاءالله نه یو بند نور سرحدونه هم ورځ سره بلې یا بله ورځ د چین سرحد که خبر شوي وی چین سره مو لاره پرانېستل شوه د موټرو بالکل بس اوس هم چې کوم مالونه مخکې په یو میاشتې 3 میاشتې راتله یا 2 میاشتې راتله اوس داسې تراول ایجنسي نه خو دا بل د مالونه سره راوړي که نه ترانسپورټونه هغه نن هم راغله وایي مونږ 15 ورځې راوړو 15 ورځې کې دا د تاجکستان د لارې او دغه تاجکستان د لارې بندر شیرخان بندر ورته وایي او یو بل پکې حیرتان بندر هغه نه شکر راځي دا ډېر خوشحال شولو کارټونه مونږ ته راکوي له دې نه پس که تاسو 15 ورځو کې انشاءالله د چین نه کابل ته مال رسیږي امید شته چې په یوه هفته کې خواوشا کې چېرته د واخان د لارې نه راشي د بدخشان یاره انشاءالله امید خو ډېر شته چې نور هم زمونږ د کمبختي ته به وګوري خدای تعالی دا ټول اسانتیا وشي د اسلامي امارات نه په اخر کې غوښتنه څه ده چې نور څونه تمرکز په نورو سرحداتو په نورو ګاونډیانو سره وکړي اول ښه شکر الحمدلله چې امنیت له لحاظه مونږ ډېر خوشحال یو ته او نور داسې بېغمه شوي او بالکل داسې ډاډه شوي او څومره چې پانګوالان خارج کې اوس را روان د افغانستان ته راځي دلته کاروبار کوي نو دوی نه مونږ دا خواهش ده چې نور هم دا سرحدونه چې کوم یو په مونږ باندې نازونه کوي لکه څنګه چې ایران او پاکستان بل لارونه داسې جوړ کړي چې دا نازونه د هغوی بیخي خلاص شي ډېر ښه د تیلو په برخه کې ډېرې قوي زیرمې لرو اسلامي امارات ته خیر دی لږ توجه جدي ورته پکار توجه خو ماشاءالله ډېره ده خو لږ جدي توجه ورته پکار ده په خاطر د دې چې قوي زیرمې لرو باید کار پرې وشي لاس په کار شو هم به ځوانانو ته د کار زمینه مساعده شي ورسره د زراعت په بخش کې مو د دولت نه د خلکو نه غوښتنه څه ده چې بیخي د وړو او د غوړیو لاره وربنده کړو یو ورځ مخکې ما یو سفر درلود د خوست خواته چې مې ولید د دښتونه دغه لارې ډېر دښتونه ما خپل انډیوال دوست را سره ناست و هغه ته نو انډیوال ته ما ویل دلته څاګانې داسې وایي او دلته ټول غنم وکړي دا ټول اسیا ته به مونږ غنم صادر کړو بالکل ټولې اسیا ته به خپل غنم صادر کړو هو چې دغه په هیله یو مونږ یعنې چې خلک باید په دې خپلو دښتو باندې تمرکز د دې وکړي چې څاګانې ووهي تر څو د دې غنمو نه بېغمه د غنمو نه بېخل داسې دښتونه چې بیخي سر او لایس نه معلوم ماشاءالله ډېر دښتونه ده لکه هرات هم تللی ما هرات نه داسې غزني د شاخوا شي ټول دښته بس خدای تعالی کارونه خدای مهربان ټول سره جوړ شي ورځ په ورځ ښه والي ته روان یو ډېره مننه بیننده عزیز بازم خوش آمدید به همایتان میگم و با امیدی که خسته نشده باشین باور کنین خیلی یک تشویش کلان داشتم که مرز تورخم بند شده شاید که همی خوراک کباب بالخصوص پښتو کې ورته غلا او دانه وایي ما ویل قیمتونه به ډېر لوړ شوي وي خو چون شکرګزاره په دې یم چې
ملنګ ته یوه دروازه پورې سلو ته بیته افغانان شاهان دي ماشاءالله هر یو شاه دی نو موږ ته که پیسې چې پې ورکوو او بیا د سرې افغانۍ زرګونان لوټونه چې څوک ویني که نه نو باور وکړئ چې څوک مته د ټینګې نه دي هر څوک را سره راکړه ورکړه کوي او سوداګري هم را سره کوي د کابل د منډۍ د هټیوالو د جملې نه مې تر څنګ حاجي صاحب ناست د سره لنډه د زړه خوا علیکم سلام حاجي صاحب وعلیکم سلام په خیر راغلی ستړي مه شئ حاجي خدای خوشحاله ده قدرمن شي حاجي صاحب مبارک که په لنډو کې راته ووایې د تورخم دروازه بنده شوه پخوا چې به بنده شوه بس که پاکستان به وپرنجې د افغانستان به زکام نیولی و طبعا اوس خو یې بیخي تاثیر نه دی کړی څنګه چل دی دا یو د الله انسان ده ښه که داسې په نورو دنیا کې داسې جزا سو داسې حسابونه راشي خدا دوی باندې به څه وي خدا شکر الحمدلله ولا که یا هغې دروازې تاثیر کړی یا یې دغې کړی یا یې عمران کړی چلیږو شکر الحمدلله دنیا په ابزار او په اسبابو جوړه ده بالکل او هر شی چې یو بدیل ونه لري هغه ستونزه په دنیا کې نه حل کېدونکې ده د تورخم بدیل څه شی کېدلی شي چې تاثیر په بازار ونه شي د تورخم داسې بدیل کېدلی شي چې وروره دکه موږ ته مجبوریت نه لري موږ دته هېڅ مجبوریت شکر نه لرو که دا دروازه بنده سو هغه دروازه خلاصېږي که هغه دروازه یې راباندې بله کړه بله به خدای راباندې خلاصه کړي شکر الحمدلله مسلمان یو په خپله مسلمانۍ قناعت لرو او هیڅ تشویش نشته داسې بنده کړې دا څو شپې اوس باید چې دغه نرخ 2 په 2 سوي وه اوس به د ده مالټې بوی ونیسي د موږ هېڅ خبره نه میوه چې میوه به بله خوا ونیو یعنې هېڅ په کیسه کې نه یو نه وروره او که خدای مهربانه شي بارانونه وشي او غله او دانه خپله تولید کړو خو بیخي به نو الحمدلله یو للمي دغه د پاکستان ته هم دانه ورکولی دا یو للمي چې خدای وکړي خو بیا امید خدای ته له خدای نه قطع کوو امید څو کاله کېږي کاکا چې په دې خپل کار کې مصروف یاره نو داسې یو ولسې کې غلط نه سمه 15 4 کاله به کېږي 14 کاله 15 14 کاله کېږي په دې کې خو به ډېرې خوږې او ترخې خاطرې هم راغلي داسې خوږې خاطرې راغلې چې په دې منډۍ کې چا وروره بوجي نه پورته کړل ما دوکان له بوجي ډک کړو جواليان ته مې چغې والې چې په لیاز دې خدای دا ته راکته منډۍ را سره ویسته یو جوالي پکې شناخته ووایه که مړ شوم هم در سره ویې به ایستم او که ژوندی وم مشکل په څه کې مشکل په دې کې و چې ورو دا کوڅه ټوله غل وه په هر کونج کې ولاړو مسله ولاړو چې وبېل دې واچو بوجي راوړه امر نه و بوجي به د فشا کړ دغه پخواني تېر جنګونه په اخلاص او خلص کې وروره خدای ساتلی یم تاسې د هغې وخت دوکانداران شکر الحمدلله هغه ما کته دوکان په هغه اپارتمان باندې هغه ولګېده اوان ولګېد پارچې ما با باندې کړسه کړسه دلته راتوی چې زه خدای وساتم زر قدر وای د زرګر سره یې اوس څه احساس کوي اوس هم شکر الحمدلله شپه هم ګرځم ورځ هم ګرځم څوک نه وایي چې کوي کوي نه کوي هغه هلته هم نه مې څوک په چپړاخه والي نه زه چپړاخه والی قدرمن شي حاجي صاحب الله مستعد خدای دې ژوند خدای هم کامیابه لره ډېره مننه شکر الحمدلله بالکل دی الله انسان خوږو لیدونکو په هر څه کې خوراکي بابو کې مالګې ته ضرورت وي زموږ په خپرونه کې هم داسې یو مرکې ته ضرورت وي چې د خپرونې لپاره په مثال د مالګې اوسي دا زما په لاس کې چې تاسې ګورئ دا د لوګرجان نه راځي او هغه خاوره ده چې په دې باندې نور زه نه غږېږم دوست سره پې زړه خواله کوم سلام وروره جوړ په خیر وعلیکم خیر جوړ په خیر صحت څنګه دی شکر ده خدای خیر صحت دی ښه ده قدرمن شي خدای دې ژوندی لرې وروره دا خاورې دا څنګه چل دی په دې باندې پوهېږه دا د کوم ځای نه راځي اول ځان راوپېژنه زموږ لیدونکو ته د به خاوره راوپېژنې کابل ولایت مسعود ولسوالۍ یم د لوګر لوګر کابل ده شریف دې ویلې کابل یو خو هغه راځي کابل نه مخکې دی د لوګر شریف دې خو شریف خو هغه خلک دي ښه خلک دي ښه خلک دا خاوره دا څنګه چل دی دې باندې څه کوئ په دې خو چې اثر نارینه سر مې او دا خو ډېرې استعمالېده نه اوس داسې کم هم استعمالېږي خوبي په څه کې ده نه خو شامپو ده داسې دا تیزاب نه لري هغه نه لري طبیعتي شی ده زموږ خاوره هم شامپو ده نور څه غواړئ کیا دا خو د انسان د وجود لپاره د بخار لپاره د خارق د پخې دا شی لپاره دا ډېر کافي شی ده نو که پاکستان تورخم دروازه بنده کړې ده او د دې خاورې نه موږ نه غوښتنه وکړي کیلو به په څو ورکړي کیلو به ته ورکوو دا 50 روپۍ نه راته 50 ډالر افغانۍ ښه زه وایم چې بیخي ور نه کوو سوال نه کوم خو دا تجارت د بیا هم نه کېږي ډېر ښه مخکې به لاره بنده شوه هر څه به یو واریم داسې اسمان ته جګ شو په شا به لاړې نرخونه بلا تشبیه دی د پکول نه ستا پکول هم شاته لاړې دي نرخ او د دې خبرې سره اوس څه کیسه ده نه اوس خو شکر دار شه به همغه نرخ دي تر اوسه علت په څه کې دی علت په دې ده چې نور ملکو سره موږ اوس راکړ ورکړل یاره بېشکه امارت اسلامي نه څه غوښتنه لري په اخر کې چې نورې بدیلې لارو باندې څه وکړي
امارات نه پښتنه کو چې نور بدیل لارې پښتنه نه موږ غوښتنه ته دې وختنه کو چې نور بدیل لارې موږ ته پیدا کړي د پاکستان اخلاص ولې سره تمره ورانه دا وروره والا خو موږ دښمن ده په څه پس سار موږ سره زیاته ډیر کړی موږ زنه مې ډیر شروع کړ نو بیا نو غږ په وکړ ورته که دال مال دی وروره هغه خپله خوره د موږ نه دي په کار و دال خو موږ ته د پیم ډیر راکوي هغه هم بس دي مننه تاسو یو قدر مند ستړي مشي ورکړي یو ځل بیا درته وایم کاکا سره ښه په کره پښتو غږېږم موږ به د ده نه یو ازمایش هم لنډ غوندې والو پښتو باندې ماشاءالله ډېر ښه غږېږي زه به ورسره په پښتو غږېږم او دی به په دري باندې جواب راکړي کاکا سلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مه شئ خیر ویسي ماشاءالله اصلا اول خو زموږ د لیدونکو ته ځان ور معرفي کوي زما نوم محمد کاظم حاجي محمد کاظم د منډۍ دکاندار یم او د کوم ولایت اوسېدونکی یاست میدان وردک کې میدان وردک ترکیب ملتي هزاره هیرو کې لال پیدا کول دي خو لیدونکو ماشاءالله دی هلته شته پښتانه خو په دومره کچه نه چې داسې سوچه پښتو دې دوی زده کړي پښتو دې چېرته زده کړې همدلته په همدغه منډۍ کې څه مجبوریت و هېڅ مجبوریت نه و دلته کاروبار مې په دغه پښتانه خلک سره دي ها پښتنو خلکو سره د کاروبار دی زه به بیا افتخار کوم چې په دري باندې غږېږم بس زه هم افتخار کوم چې پښتو باندې غږېږم څومره ښه یا راځو خپل اصل موضوع ته مرز د پاکستان سره کاملا بند دی مرز بین پاکستان و افغانستان کاملا بند است سابق که بند میشد چقدر تاثیر می داشت و حالی که بند شد چقدر تاثیر داشت دغه تاثیرات نه لري دلته په دې چې مونږ الحمدلله شکر مسلمان یو دلته وروره هر شی تاجکستان نه راځي هغه قزاقستان نه ولو راځي یا وریجې دي هغه هم خامخا کله نرخ یې پورته کېږي کله هغه کېږي پروا نه لري دغه نه خب د دې سره په څنګ کې دا کم شیان چې اوس موږ د پاکستان نه راواردو اجناسی که از پاکستان وارد میکنیم مالی خب سرحدی باید در داخل کشور باید تمرکز داشته داخل کشور یعنی دانا کلش در پلچرخی جور میشه خب کدام احتیاجی در ملک پاکستان نداریم بیخی نداریم دیگه بیخی مردم ورده خو بیخی نداریم دروازه تا بگو قایم کو بیادر کسی برد روان نمیکنه چی پیامی داری هم با مردم افغانستان مورد تمرکز و هم با امارات اسلامی در مورد بنادر دیگه والا دیگه کدام گفتنی نداریم من تا همین خوشحال هستیم که فعلا امنیت است و سر انسان در امان است غل نیست و برادر شیر دیگه فضل خدا کل چیز همین را از خدای خود تقاضا داریم که یک باران یک خوب محکم برف ورشیل خیره مدوزه در پشتو گفتی که غل چرا منظورت چی بوده سابق که بود بی امن بود دوز بود حال فعلا در هر ولایت که ما سفر میکنیم خسته روی تو کجا میری نمیری هیچ کدام گپی نیست منظور خوش هستین خوش باشی کاکا بخیر باشین زنده باشی بیننده عزیز و نازنین دروازه ترخم مسدود شد کدام تاثیرگذاری سر اموال و مواد ارتزاقی نداشت پم دې هیله ورزو چې د نورو ګاونډیانو سره هم ښه روابط ولرو او سرحدونه مو دائما خلاص اوسي لکه د اروپا اتحادیه د یو مملکت نه چې بل ته سفر کوي فقط ښه راغلاست درته وایي او بس نور کوم ستونزه مشکل نشته ولهذا خدای دې زمونږ تر مابین هم همدغسې اتفاق او اتحاد نصیب کړي چې تر څو وکولی شو په اسانه توګه ګاونډي مملکتونو ته سفرونه وکړو خوږو لیدونکو تاسې زموږ د هیوادوالو نظرونه واورېدل وم لیدل چې هېڅ نوع کم تاثیرګذاري نه ده کړې او امارات اسلامي باندې فقط دغه یو غږ کوو چې نورو ګاونډي مملکتونو سره بدیل د دې لارو سرحدونه پرانیزئ نوي سرکونه او سرحدونه سره خلاص کړئ چې تر څو موږ د دې احتیاج او محتاجۍ نه خلاص شو خو موږ هم غږ کوو بیا په ټول ملت د افغانستان باندې
چې تمرکز ډېری په زراعت باندې وکړي چې تر څو وکولی شو چې په ځان بساینې طرف ته لاړ شو د ګاونډیانو د احتیاجي او محتاجي نه خلاص شو که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ سره لایک کومنټ شیر او سبسکرایب کړئ تر یو بلې خپرونې چې زه صاحب الله صاحب ستاسو په قدرمن حضور کې حاضرېږم تاسو په لوی بخښونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاست تل اباد خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.